السلام علیکم ګران دوستان، امید لرم چې ټول به درته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستان نن درته ډېر یو مهمه او خسته قصه لرمه چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو کوچنۍ غوندې غوښتنه کوو که چېرته زموږ د ویډیو ستاسو خوښېږي په ده باندې درسره لایک کوئ او زموږ دغه چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو دا سره سبسکرایب کړئ. د شپې 2 بجې وې، ټیکری د خاوند د منډ څخه په ارامه خوشې کړو. د میز له سره یې موبایل واخیسته، له کوټې ووته. خاوند یې د دې کار په لیدو ډېر زیات خفه شو. د ښځې تر راتلو یې خدای بلا فکرونه ذهن ته راتلل. نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته راغله. ډېر په ارامه یې موبایل د میز په سر کېښوده او ویده شوه. د سهار د اودس کولو لپاره چې کله ښځه له کوټې د باندې ووته، خاوند یې ډېر په بیړه سره د هغه موبایل چک کړو، خو د شپې 2 بجې کوم زنګ نه و راغلی او نه هم چاته زنګ وهل شوی و. شک یې لا زیات شو. فکر یې کولو چې ډایل کړی شوې شمېره یې پاکه کړې نه وي. سبا شپه مخکې له دې چې ویده شي، ډېر په مهارت یې خپل سیم کارت د ښځې موبایل ته او د خپلې ښځې سیم کارت یې خپل موبایل ته تبدیل کړو. شپه بیا پخه شوه، ښځې موبایل واخیسته، له کوټې ووته. خاوند یې کټ کې نیغ کېناست او د کوم چا زنګ په تمه شو. خو هماغه نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته رادننه شوه، خو د ښځې نمبر ته هېڅ کوم زنګ رانغی. خاوند په تشویش شو چې آخر زما مېرمن څه کوي. په 3مه شپه چې کله ښځه له کوټې ووته، 15 دقیقې وروسته یې خاوند ورپسې ورغی، خو خاوند یې یو عجیبې صحنې سره مخامخ شو. ښځه په لمانځه ولاړه وه، د موبایل ګروپ یې ځان ته روښانه کړی و. د سلام ګرځولو وروسته یې لاسونه د اسمان په لور ونیول او ویې ویل: ای لویه ذاته، که زما عمر زما د خاوند تر عمره زیات وي، په خپل لویي دې قسم چې نیم عمر مې خاوند ته په نصیب کړه. نو دا وه زموږ د نن ورځې قصه. امید لرم چې تاسو به ورنه ډېر زیات خوند او پند اخیستی وي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ دغه چینل درته سبسکرایب کړئ. مننه ډېر زیاته. الله مو مل شه.